او د کومه پېښه چې شوې ده دا یې موسه کاتره ده پوه شوې دغه پېښه په 8:نیمې بجو سهار کې شوې ده ټایم کې بیا چې کله دا پېښه وشوه موږ ته ولسوالي اول راورسېده بله پوستې مستې نه وې ولسوالي موږ ته راورسېده حتی کې چې اول حکومت د مړي زخمیان دغه دوی راپورته کړه او یو یې وړل هسپتال ته ملکي هسپتال ته یغه نه بیرته بیا موږ ته خپل امانات خپل مړي ښه باد وسپارل او په دې پېښه کې موږ ته هېڅ چا سره نه دښمني وه نه ښه و نه باد و نه په چا نه موږ شک لرو خو د کوم پېښه چې دوی هغه کړي څو نفر دي مشکوکه هغه دوی نیولي دي ولسوالۍ ته یې بولي دي خو دا پاته نه لګېږي چې تاسو آیا رښتیا او یا غلط هغه دوی ته جنایي نه پاته بیا لګېږي دوی ثابت کوي او کوي او کیدای شي موږ سره لږه همکاري وکړي ښه فراد یې وکړي دې کې 14 نفره ټوټل شهیدان شوي دي په دې کې 15 نفره وړه ماشومان دي او د نور ستر دي ډېر داسې کورونه دي چې هغه د ولمانه بل ځای نه راغلي وو هغه کې وفات شوي دي په دې ساحه کې نو بس موږ د حکومت نه د یوه غوښتنه کوو چې بل وخت داسې پېښه ونه شي